ښه فکر کول زموږ پر ژوند مثبت اغیز لري. د هر چا ژوند د هغه د فکر پورې اړه لري. یعنی موږ هر ډول فکر چې کوو همغسې کیږي. یعنی زموږ باور او نیت راتلونکي کې بیرته په حقیقت بدلیږي. نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو، ځکه چې زموږ ذهن د یو کمپیوټر په شان دی. هر ډول چې خپرونه ورته جوړه کړو همغه ډول کار ورکوي. انسانان په ژوند کې هر کار کولی شي، فقط دا چې اقدام وکړي او پر ځان باور ولري. د خلکو منفي خبرو ته باید غوږ ونه نیسو. موږ هغه څوک نه یو چې خلک زموږ په حق له قضاوت وکړي، بلکې زموږ فیصله د هر کار د خدای په لاس کې ده، نه د بندگانو په لاس کې. نو د دې لپاره باید خپل فکر د هغوی په خبرو بوخت نه کړو او خپل ذهن څخه ویروس لرې کړو، ځکه همدا ویروس زموږ د بریا مخه نیولی شي. داسې ډېر کسان شته چې په لومړي کې بریالي نه وي، خو وروسته خپل فکر او خپل ځان ته بدلون ورکوي چې بریالي شي. موږ هم باید تل له خپل فکر څخه کار واخلو، نه له نورو قضاوتونو او فکرونو څخه. که موږ خپل ذهن بدل کړو او هغه څه چې خدای زموږ په هکله ویلي ومنو، نو ډېر ژر به زموږ څخه بل ډول او ښه شخصیت جوړ شي.